د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو، دا اونۍ په جرمني کې میشت ځوان احمد ولی اچکزي سره غږېدلی و. نوموړي د نورو فرهنګي کارونو ترڅنګ د قاموسونه په نوم ویبپاڼه هم جوړه کړې چې په سلګونو زره لغات او د هغوی پښتو ترجمې پکې خوندي دي. قاموسونه ټکي کام موبایل اپلیکیشن هم لري چې د سمارټ ټلیفونونو لارې د خلکو سره په ژباړه کې کومک کوي. احمد ولی اچکزي په دې وروستیو کې یو بل ابتکار هم کړی او هغه دا چې د پښتو شعرونو یوه لویه زیرمه یې پر لیکه کړې ده. موږ د دغه بااستعداده ځوان سره په همدې اړه مرکه کړې. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي. دم ګړی په آلمان کې ژوند کوم او په آلمان کې می په آرکیټیکچر کې لوړې زده کړې کړې دي د بیرګیشه یونیورسيټۍ د ووپرټال په پوهنتون کې، او زه له تیرو 18 کالو راهیسې د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوم چې د نورو رسنیو ترڅنګ د آلمان غږ لپاره هم کار کوم، او زه په اصل کې د زما نیکاګان چې دي هغه د توبه اچکزی دي او ما په کوټه کې ژوند کړی دی. نو ستاسو په برخه خو ډیر کارونه دي، مونږ به له دې نوي کاره پیل کوو. مونږ اورېدلې چې تاسې د شاعرانو دپاره پر لیکه نړۍ کې یا په آنلاین توګه باندې یوه خونه پرانیستې ده چې هلته د پخوانیو شاعرانو نیولې تر اوسه پورې د هغوی شعرونه تاسې خوندي کړي دي. د دې پروژې په اړه که لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. لکه تاسو چې وویله، څو ورځې تر مخه د پښتو اشعارو یوه زیرمه، آنلاین زیرمه یا ډاټابیس چې دی د قاموسونه ټکی کام پر پاڼه باندې ما آنلاین کوي. دغه چې دی دغه د پښتو کلاسیک شاعران چې دی د هغوی شعرونه چې هغه دیوانونه دي د شعري ټولګي دي هغه ډیجیټل سوي دي او پر دغه پاڼه خپرې سوي دي. بیا څوک کولی شي چې د لټون د لارې په دغو اشعارو کې لټون وکړي. تاسو که کوم لغات ورکړئ د بیلګې په توګه اشعار، نو ټول هغه بیتونه درته راځي چې پکې کې دغه لغات اشعار کارول سوي وي. بیا د هغه ترڅنګ دغه د هر بیت سره هغه ماخذ یا منبع هم لیکلی وي چې دا په کم کتاب کې راغلی دی، دا کتاب په کوم کال چاپ شوی دی، پر کومه پاڼه او په کومه کرښه کې راغلی دی. په زیاته د څیړونکو لپاره زما په فکر دغه ډاټابیس په زړه پورې دی. هغه څوک چې غواړي له دغو اشعارو څخه د ماخذ په توګه کار وکړي، نو هلته هغه ټوله معلومات د نقل قول چې موږ تاسو په علمي کارونو کې کاروو پر هغو اصولو برابر دغه ټوله معلومات ترلاسه کولی شي. په ټولیزه توګه 182,000 مصري اشعار دي، نو په دې توګه د 2,000 څخه زیات بیتونه دي. په هغه کې د رحمان بابا، خوشحال خان خټک، حمید ماشوخیل، عبدالسلام اچکزي او الفت صاحب، حمزه صاحب، غنی صاحب، جهانی صاحب، دورانی صاحب او څو نور مشهوره شاعران چې دي کلاسیک او عصري هغه پکې راغلي دي، او دا کار لا بشپړ نه دی. د دې وروسته نور کتابونه هم ان شاء الله پکې اضافه کوو. صحیح. اچکزي صاحب، دا خو تاسو ډیر لوی کار کړی دی، د پښتو کلاسیک شاعرانو نیولې تر معاصرو شاعرانو پورې. د تاسو چې اوس کوم نمونه واخیسته د دوی هغه اشعار خوندي کړي تاسې په آنلاین نړۍ کې، نو دا مو څنګه راټول کړل دغه شعرونه؟ تاسو خو موږ ته چې موږ معلومات لرو تاسو په یورپ کې ژوند کوئ او ښایي ډیرو کتابونو ته به لاسرسی هم نه لرئ. څومره وخت یې درنه واخیسته او دا شعرونه مو څنګه راټول کړل؟ زه په اصل کې تقریبا تر 10 زیاتو کالونو څخه زیات وخت کېږي چې د قاموسونه ټکی کام په نوم دغه پروژه پر مخ بیایم چې په هغه کې پر قاموسونو کار کوم، او دغه کتابونه چې اوس آنلاین سوي دي دا هم د تیرو کالونو 10 کالو په اوږدو کې ټایپ سوي دي، چې بعضې ما خپله ټایپ کړي دي، بعضې مې ټایپستانو ته ورکړي دي چې هغوی یې راته ټایپ کړي. نو دغه کار تر دا اوسه پورې ادامه لري، لا خلاص شوی نه دی،
او وجه دا و چې تاسو فرمایل چې زه خو په اروپا کې دلته پرشتیا هم کتابونو ته لاسرسي ډیر مشکل وي. نو هغه وخت کې په مجموع کې هغه مفکوره یا فکر زما دا و چې انټرنیټ یو داسې وسیله ده چې موږ تاسو کولای شو د نړۍ له هر ګوټ هر کونج څخه ورته لاسرسي لرو. نو که موږ تاسو داسې مهم آثار آنلاین ولرو نو هر څوک بیا کولای شي چې ورڅخه استفاده وکړي او په دې توګه باندې دغه ژبه او دغه کلتور هغه وده ومومي او په علمي کارونو کې لا پرمختګ وکړي. نو هغه دغه وهڅونکی شی دغه و. صحیح. تاسو ویلي چې په دې کې په کومه موضوع چې د چا شعرونه په کار وي نو هغه موندلی شي. مثلا یو څوک د رحمان بابا په شعرونو باندې څېړنه کول غواړي یا د غنی خان په شاعرۍ باندې یا د عبدالباری جهانی په شاعرۍ باندې د هغوی په باره کې هلته معلومات هم شته چې د دوی د ژوندلیک هم شته که په دې کې د هغوی شعرونه یوازې راغلي دي؟ اوس فی الحال خو د هغوی دغه شعرونه راغلي دي او هغه داسې لکه ما چې ویل ډاټابیس په شکل دي، سرچبل دي یا څوک پکې کې لټون کولای شي. البته قاموسونه ټکی کم چې دی هغه د مطالبو یا د مقالو برخه هم لري چې په هغه کې بیا ګڼ شمېر بیوګرافۍ هم شته، د ژبپوهنې سره تړلي مطالب هم شته چې خپریږي. مجموعاً د تخصص دغه پاڼې چې دی هغه ژبپوهنه او عملي ژبپوهنه ده چې په یوه برخه کې دغه قاموسونه دي چې څوک پکې لټون کولای شي او اوس دغه اشعار دي. خو د دې ترڅنګ د ژبپوهنې سره تړلي مطالب چې دي، موضوعات چې دي، څېړنې چې دي او بعضې کتابونه چې دي هغه هم څوک پر دغه پاڼه باندې موندلی شي. نو بیا په هغه برخه کې بیوګرافۍ هم شته په شمول د هغو لیکوالانو یا شاعرانو چې اوس د اشعارو ټولګې دغه سوي دي، آنلاین سوي دي. صحیح. اڅکزی صاحب تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا کار په ځانګړې توګه د څېړونکو دپاره ډېر ګټور دی چې په یو موضوع باندې دوی څېړنه کوي نو له دې لارې په اسانه باندې دوی لاسرسی لري په کومه موضوع چې دوی شعرونو ته اړتیا لري. د څېړونکو ترڅنګ د عامو لوستونکو دپاره هم دا پروسه اسانه ده، دوی په اسانه لاسرسی لري. دوی به څنګه دا شعرونو ته لاسرسی لري؟ مثلا دوی باید انټرنیټ ولري، دوی باید ویب سایټ ته لاړ شي، که تاسې د دې څه اپلیکیشن جوړ کړی دی دغه معلومات راکړئ. داسې دی چې په انټرنیټ کې دغه پاڼه چې ده قاموسونه ټکی کام، کله چې څوک دغې پاڼې ته ولاړ شي هلته دغه ټولې برخې آنلاین دي او په دغه لومړۍ پاڼه کې یوه ویډیو هم پرته ده چې په هغه کې د دغې پاڼې استعمال ښودل شوی دی چې څوک دغه پاڼه څنګه کاروي. نو په مجموع کې صرف د څېړونکو لپاره نه بلکې د هر چا لپاره دغه پاڼه ګټوره ثابتېدلی شي. او زیات وخت موږ تاسې یو که نه په خپله یو کوچنۍ وړه مقاله لیکو یا دغه ذهنا مو یو ذهن ته یو شعر راسي خو هغه یوه برخه مو ذهن ته راځي، نور مو نه په یادېږي، بیا څوک کولی شي چې هغه یوه برخه چې د چا ذهن ته ورځي یا لغات دلته ورکړي په سرچ کې، هغه نوره برخه درته راځي. په د بیلګې په توګه د نورو شانو ترڅنګ په دغه اشعارو کې چې دي تقریبا تر نظرو څخه زیاتې لنډۍ شته. نو که بعضې وخت د چا کوم لنډۍ په کار وي هغه لغات په ذهن کې وي یا یوه برخه کولی شي چې ویې لټوي. یعنې کار یې ډېر اسانه دی او آنلاین چې انټرنیټ د څوک لاسرسی هر څوک ولري دغه پاڼه کارولی شي، دغه ټول ډاټابیس ته لاسرسی لري او کار هم دغه لټون هم نسبتا ډېر اسانه دی. صحیح. قاموسونه ټکي کم خو خپل اپلیکیشن هم لري، نو حتما چې څوک هغه اپلیکیشن کاروي هلته چې لاړ شي دغې برخې ته هم د شاعرۍ برخې ته هم لاسرسی لرلی شي. بلې دغه د شاعري برخه له بده مرغه تر اوسه پورې هغه اپلیکیشن ته نه ده ور اضافه شوې، هغه به هم په آینده کې د خیره یو لاره ورته ولټول شي. وجه دا ده چې دا بیخي ډېر غټ حجم لرونکی زیرمه ده. د دې دپاره چې د هغه څوک چې دغه اپلیکیشن کاروي زیاتره زموږ کتونکي په افغانستان او پاکستان دا سیمو کې وري چې دوی د انټرنیټ استعمال د حجم پر سر باندې پیسې ورکوي. نو که داسې وي چې دوی
په بل شي پسې ګوري خو دغه نتایج هم ورته راسي. دا د دوی پر موبایل باندې زور راولي. هغه سیستم کېدلی شي چې د ننګونو سره مخامخ کي یا انټرنیټ حجم ډیر وکاریږي. نو دغه لپاره باید یو سمارټ یا هوښیار ځیرک حل باید پیدا سي. خو اوس فیالحال دغه زیرمه چې د اشعارو ده دا صرف آنلاین پاڼه کې موندل کېدلی شي، په اپلیکیشن کې لا تر اوسه پورې نه ده ځای شوی. صحیح. یو تاسو چې د ځینو کلاسیکو شاعرانو نومونه واخیسته، مثلا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا، د دوی خو غټ غټ کتابونه دي، 100 صفحې لري چې سړی همداسې په کتابي بڼه لولي. د دوی دغه دیوانونه ټول خوندي شوي که د شاعرۍ ځینې برخې هلته په دې قاموسونه ټکي کام کې تاسې په دې ډیټابیس کې خوندي کړي؟ د رحمان بابا او د خوشحال بابا ټول دیوانونه از بشپړه دیوانونه چې دي هغه ټوله خوندي شوي دي او پکې کومه برخه نه ده پاتې شوې. بیا د حمزه شینواري دغه چې دي د غزلو مجموعي چې دي هغه هم څو ټوکه چې چاپ شوي دي هغه ټوله پکې کې ځای شوي دي. د غني خان هم ټول دیوان پکې کې خوندي شوی دی. خو ډیر مهم عصري شاعران لا پاتې دي چې له دې وروسته باید د خیره پر هغه باندې به هم کار کوو، کار باندې روان دی. زه داسې یم چې زه خپل طبیعت ته ګورم. تاسو ته معلومه ده انسان په ژوند کې نور مصروفیات او د رزق د حصول وظایف، کورني وظایف دا هم په غاړه لري. نو بیا زه خپل طبیعت ته ګورم. ما پر یو وخت څو سره خشته کړي وي، کله پر کوم قاموس باندې کار کوم، کله پر دغه سی یو کتاب باندې کار کوم چې ډیجیټل کوم. نو دغه کارونه ورو ورو روان وي، مطلب درېدلې نه دي. نو ان شاء الله پاینده کې به نور مهم آثار هم ورسره ملګري سي. صحیح. احمد ولی اڅکزی صاحب، مونږ اورېدلي چې تاسې دا ټول کارونه په یوازې ځان کوئ. آیا د کاري ډلې موندل ستونزمن کار دی که د هغې دپاره بجټ برابرول مشکل وي؟ نو تاسې نشوای کولی چې داسې ملګري سره یو ځای شئ یا پوره یو کاري ډله جوړه کړئ د کارونو دپاره؟ لا به ستاسو د خدمتونه نور هم غوړېدلي وای، نور کارونه به هم شوي وای؟ له ځانه خو یوازې الله پوره دی. نور بل هر څوک چې دی هغه مرستې ته او مشورې ته، ملاتړ ته اړتیا لري. دغه پروژه چې په تیرو 3 کالو څخه زیات وخت کېږي زه چلومه، زیات وختونه داسې راغلي دي چې تخنیکي مرسته مې په کار شوې ده، چا مرسته را سره کړې ده یا مشوره را سره کړې ده. خو په عملی ډګر کې ډېره مشکله ده د یوې ډلې انسجام کول. او بیا زه داسې ځای کې اوسېږم د هېواده څخه لیري چې هلته ګرچې انټرنیټ او دغه نوې رسنۍ چې دي دغه کار اسانه کوي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې زه نه یم توانېدلی چې په دغسې یوه ډله را سره ملګري سي یا کسان را سره ملګري سي چې په ګډه دا کار پر مخ بوځو. عموما داسې شوي دي چې هر ځلې چې ما کوشش کړی دی چې د یو چا سره په ګډه کار وکړم، زه ډیر څنګه وایم په کار کې ډیر سخت دریځه یم. یعنی کوم کار چې زه په غاړه واخلم او یا یو بل څوک په غاړه واخلي، بیا زه ډیر جدي دغه پر دې ټینګار لرم یا دا انتظار لرم چې هغه کار به کیږي. زیات وختونه داسې شوي دي چې کوشش مې کړی دی چې د خلکو سره ګډ کار وکړم، خو ماته داسې دغه شوي دي چې هغسې جدیت یا څنګه ووایم دا زما رنګه سخت دریځي په هغو خلکو کې مې نه ده موندلې چې هغه خپل شخصي کار پرېږدي او هغه کار پر مخ بوځي. زړه د ډیرو خلکو غواړي چې کومک وکړي، را سره همکاري وکړي، لیکن له بده مرغه په عمل کې بیا هغه زموږ تاسو د ژوند مجبوریتونه چې دي، زموږ تاسو د ژوند ترخه حقایق چې دي، هغه د دې معنی ګرځي چې بیا هغه خلک چې زړه یې غواړي یا یې هوډ کړی وي هغه بشپړه کړي. نو تر اوسه پورې له بده مرغه داسې نه دي پېښ شوي چې واقعا هم یوه ډله دې رامنځته سي. خو هیله شته چې په آینده کې د خیره داسې وسي. خو زه په هر صورت هره ورځ څو ساعته دغه پروژې ته وخت راباسم او کار ور باندې کوم او انشاءالله تر کوم وخته پورې چې صحت او ژوند را سره وفا کوي، نو د خیر انشاءالله دغه کار به جاری ساتم.
الله پاک مو ژوندي لره اڅکزی صاحب، او د هغې ورځې په هیله چې همداسې غمي ځوانان پیدا کړي د ځان په شان چې هغوی هم همدومره استعداد ولري او د کار حوصله هم ولري. د افغانستان د حکومت یادونه که راته وکړئ چې ستاسو دغه ټولو خدمتونو نه حکومت خبر دی؟ د افغانستان دولت تاسو سره کله په تماس کې شوي دي؟ یو شاباسي یوه ډاډګیرنه څه درته ویلي دي، یا چې دا کارونه څنګه یې وکړئ یا موږ در سره ملګري کېدی شو؟ داسې څه شوي که نه؟ تاسو داسې راڅخه پوښتنه وکړه، زه زړه مې نه غواړي پر سیاسي نظر څرګند کړم یا یې ولرم. زما دپاره تر ټولو هغه هڅونکې خبره دا ده چې همیشه چې زه په دغه پاڼه کې کوم پرمختګ وکړم او بیا یې دغه زیری د خپلو دوستانو سره د خپلو وطنوالو سره شریک کړم، هغه ټوله ډېر ځپل سوي انسانان دي. موږ تاسو همیشه ډېر خراب لغمونو څخه ډک خبرونه اورو او ناهیلۍ په موږ تاسو کې زیاتې دي. نو کم وخت چې زه همیشه یو نوی قاموس لیکل سوی وي هغه آنلاین کم یا یو بل ورته په اصطلاح ښه خبر آنلاین کم، نو زه وینم چې هغه کتونکي ډېر خوشحاله سي. او زما دپاره هڅونکی شی همدغه دی چې هغه زړونه چې زهیر سوي دي، هغه زړونه چې ناهیلۍ پکښې کې دي، زما د یو کوچني پرمختګ له کبله هغوی خوشحاله کیږي. نو زما لپاره دغه د ټولو هڅونکی کار دی. نور نه، الحمدلله زه دولت یا کوم غیر دولتي سازمان ته اړ یم. زما په خپلو کارو کې تر اوسه پورې زه ډېر ښه په رسېږم، خدای کومک را سره کړی دی. او په آینده کې هم نه زه د دولت او نه هم د حکومت څخه کومه هیله لرم، او فکر کوم هغه څوک چې د پیسو، نوم یا نیم خبر، رتبې یا بل شي لپاره کار کوي، فکر کوم هغه کارونه مؤثره هم نه وي. زه د خدای څخه ډېر مشکوره یم چې الحمدلله خدای دې وکړي چې د زما نیت دغسې پاک پاتې سي او خدای دې را پاک کړي تر دې هم چې دا پرمختګ پکښې سوی دی په دغه وجه چې نه پکښې کې پیسې مطرح وي، نه پکښې کې نوم مطرح و ماته، نه پکښې کې بله کومه خبره مطرح وه. دغسې کار بیا ښه پر مخ ځي او پکښې کې لباسیت و دغه خبرې نه وي. نو زه د هیچا څخه د هیڅ ډول توقع او نه هم ګیله لرم. مننه، موږ ستاسو د دې جذبې قدر کوو اڅکزی صاحب، او ستاسو د هڅه چې دا زه فکر کوم د هغو خلکو دپاره به هم ډېره ګټوره وي چې افغانستان ته نشي تللی یا د افغانستان نه کتابونه نشي راغوښتې، د خپلو ادبیاتو نه نشي خبرېدلی. نو پر لیکه نړۍ کې چې د رحمان بابا نه نیولې یا د امیر کروړ نه نیولې تر غني خانه پورې، باري جهاني پورې د دوی شعرونه هلته وي، یا تاسو دا کار روان ساتلی کېدی شي د نورو معاصرو ځوانانو شاعري هم تاسې آنلاین کړئ، نو هغوی هم کتلی شي. خو په دې بهرنۍ نړۍ کې خلک وس لري، مثلا زه ځینو سایټونو ته ځم، د انګلیسي سایټونو ته، هغوی سبسکرپشن غواړي، مثلا ماته وایي چې ته دې کې مطالب کتی شي خو یو څه لږې پیسې ډېرې وي. نو داسې څه کیدی نه شي چې هغه پیسې، زه پوهېږم تاسې وړیا خدمتونه کوئ، د یو جذبې له مخې کوئ، خو هغه کارونه چې اوس تاسو لاس لاندې دي چې بیا په هغې کې په کار راشي، موږ خپل لوستونکي، پښتانه لوستونکي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، دې لارې ته کله راوستی شو چې دوی آنلاین راشي او سبسکرپشن وکړي، یو برخه واخلي او بیا یو څه ولولي؟ لبد مرغه هغه په افغانستان کې موږ تاسو ته معلومه ده، هغه کسان چې ورې اوسېږي د هغو دپاره دغه بانکي حساب او د پیسې لیږد رالېږد دا تقریبا ناممکنه خبره ده. هغه افغانان چې بیرون اوسېږي هغوی هم په دې هکله یا زړه نشه کوي یا ستونزې لري. نو تجربې دا ښودلې ده، حتی که یو ډېر مهم اثر لیکل سوی وي، کتاب لیکل سوی وي، زه ډېر لیکوالان پیژنم، له بده مرغه په موږ تاسو کې د کتاب رانیولو یا پر دغسې یو علمي شي باندې د پیسې ورکولو هغه دود نسته. حتی هغه کسان چې هم امکان لري، هم تخنیکی اسانتیا ورته برابر وي، هم پیسې لري، هغه هم پر دغسې شیانو باندې پیسې نه ورکوي. د هغه لپاره زموږ تاسو په اذهانو کې د تغییر راتلو ضرورت دی. بده مرغه د کتاب او د علمي آثارو سره تړلي کوم شیان چې دي، د هغه قدر له بده مرغه زموږ تاسو په ټولنه کې لا هومره نه دی لکه چې باید وای. نو هغه لا وخت اړتیا لري او په دغه چوکاټ کې دغسې سبسکرپشن چې دی، اول خو دا دی چې الحمدلله دا دومره زیات مصرف غواړي نه. زما په زه خپله ډېر داسې څنګه درته وایم د ملنګانو غوندې ژوند دی زما، او زه ډېر
په واړه شي باندې خوشاله کیږم او په ډیر لږو پیسو یا په لږو امکاناتو باندې الحمدلله زه ډیر ښه ژوند لرم او پکې خوشاله یم او په هغه ژوند کې چې دی دغه کوم مصارف چې دي هغه هم پیدا کیږي. پخوا چې زه محصل وم او هغه وخت کې د تحصیل ترڅنګ دغه کارونه کېدل، نو خو الحمدلله زه یو کوچنی کار هم لرم یا د رزق د حصول لپاره لاس و پښې وهم، نو په هغه کې هم دغه پیسې بالکل پیدا کیږي او سبسکریپشن ته تر اوسه پورې اړتیا نشته. نو انشاءالله کېدای شي چې په راتلونکي کې زموږ تاسو دغه کلتور څه تغییر وخوري، بیا به ور باندې خبرې کوو. صحیح. نو اڅکزی صاحب ډیره مننه چې موږ له مو وخت راکه او که په اخره کې اوریدونکو ته دا مو وایي چې لاس لاندې پروژې یا په خیال کې مو داسې څه شته چې وړاندې به کول غواړئ او تر اوسه مو په هغه باندې کار نه شروع کړی؟ زه له زیاتو کلونو راهیسې پر یو پښتو قاموس باندې کار کوم. په هغه کې ما د پښتو لغاتونه راټول کړي دي. پکې کې زیات داسې لغاتونه هم شته چې تر اوسه په نورو لغاتونو کې نه دي راغلي. موږ تاسو په ورځني ژوند کې کاروو، په لیکونو کې کاروو، خو قاموسونو ته لاره نه ده موندلې. نو زه پر هغه کار کوم. د دې ترڅنګ د سانسکریت ژبې پر یو تعارف باندې پر هغه باندې کار کوم. څو بیلې پروژې دي چې پر یو وخت باندې روانې وي، زما په موډ پورې، زما په طبیعت پورې اړه لري. نو کله یوې ته توجه وکم، کله بل ته توجه وکم، نو د خیر د وخت په تېرېدو سره به دا ټولې خلاصې سي. صرف غواړم یو لا تذکر وکم چې په قاموسونه ټکی کام کې دم ګډۍ 40 قاموسونه آنلاین دي چې د ټولو لغاتونو شمیر یې تر 1.2 میلیونو څخه زیات، یعنی تر 12 لکو څخه زیات لغاتونه پکې کې دي. دا و د دې اونۍ د مشال راډیوي مجله چې پکې احمد ولی اچکزی زموږ مېلمه و. د نورو نوو مطالبو سره به بله اونۍ بیا ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د رب باچا پامان.